کتاب د کوټې د اووم اکتوبر رزم، لیکوال مشر محمود خان اڅکزی چې قلمي نوم یې پښتونزوی کارولی دی. خپرونکی پښتونخوا ادبي څانګه، د چاپ نیټه 11 دسمبر 1985. دا کتاب 215 مخه لري. غږیز بڼه خپریږي د رڼا خپرونې له لوري. انتصاب د یو چا د هغې پاکې سپېڅلې او بېسارې مینې په نوم چې د دې کرښو پیلامه سوه. د لیکوال خپلې خبرې. عنوان: یوه بې ادبي. موږ دا منو چې د ادبي دنیا پوهانو ته به زموږ دا لیکنه څه ډېره لویه بې ادبي ښکاره سي، ولې چې دا نه ناول دی، نه افسانه ده، نه رپوتاژ دی او نه بل څه داسې ادبي بها سوغات، ځکه یې موږ هم یوه بې ادبي بولو. او وخت د چارې لا خپله نیمګړتیا او تادا منو، خو سره د دې وایو چې دا یوه رښتونې کیسه ده، داسې رښتونې چې د سلګونو انسانانو سره سره یې خپله وخت او تاریخ هم هر وخت ګواهي ورکولی سي. ښایي د ادبي دنیا ښاغلي پوهان زموږ دا بې ادبي ځکه وزغمي چې دا پر رښتیا بنا ده. پر اووم اکتوبر کال 1983 د جنوبي غلامي پښتونخوا په پښتني ښار کوټه کې پر بېوسله انسانانو د وخت جابرانو تش د دې دپاره ډېرې ناترسه ګولۍ وورولې چې دې انسانانو د زورورو جبر نه منلو ډېر پوخ او ټینګ عزم لاره او نور انسانان یې په دې خبرول غوښت. ویناوې به یې کړې وي او د زړه زور ایستلو دپاره به یې څه چغې نارې وهلې وي، خو ښکاري داسې چې د دوی دا نارې د منصور چغې وې چې نه پخوا جابران زغملي دي او نه یې بیا زغملی سي. دوی خپلې چغې ووهلې او جابر خپل زور ورسره وکړ. دوی خپله او جابر خپله تاریخي وظیفه پوره کړه. دا کله، چیرې او څنګه پیښه سوه او بیا څه وسو؟ بس همدغه خبره په دې پاڼو کې لیکل سوې ده. په دې لیکنه کې موږ د علم او پوهې څه دریابونه نه دي بهولي. دا لیکنه تش د دې مراد لپاره سوې ده چې زموږ ولس او نوي ځوانان بچیان په هغه پیښه خبر کړل سي چې په اووم اکتوبر د تیرو نورو داسې ډېرو هېرو کړل سوو پیښو په رنګه د ولسي او سیاسي ازادۍ د جنګ په اوږدو کې د دوی سره وسوه، او دارنګه دا پیښه دا ورځ په دې کې برخه اخیستونکي د تاریخ په پاڼو کې ژوندي پاتې سي. موږ خپل وس کړی دی چې ټوله خبره په سپینه او پاکه سوچه پښتو په هغه رنګ کې ولیکو په کوم رنګ کې موږ یا نورو ډېرو خلکو لیدلې وه. که چیرې څه کمی یا نیمګړتیا پکښې وي نو څوک یې باید داسې ونه بولي چې دا په هسکار یعنی قصدن سوی دی. انسان خو هم په وس پړ دی. که لږ هم دا کرښې د لوستونکو انسانانو فکر را جذب کړي او هغو ته د دې ورځې او بیا ورپسې پیښو څه ګړزجنه نقشه وړاندې کړي، موږ به ووایو چې زموږ دا بې ادبي ډېره بده بې ادبي نه ده. په درناوي. پر دې کتاب دوې ډېرې تاریخي سریزې لیکل سوي دي چې لومړۍ سریزه ارواښاد سید کمال خان شیراني د ولسمل شیراني تر قلمي نامه لاندې لیکلې ده، او دویمه سریزه ارواښاد عبدالرحیم مندوخیل د ولسیار تر قلمي نامه لاندې لیکلې ده. د وخت سره سره به هغه سریزې هم تاسو ته وړاندې کړو، خو د وخت د کمۍ له سببه تر هغو سریزو تېرېږو. موره، نن په ښار کې دا څه ډزونه کېږي؟ زویه د چا پښتانه واده به وي، پښتانه خو په خپلو شادیو کې هرومرو د خوشحالۍ ډزونه کړي، که هغه په ښار کې وي که په بیدیا او کلي کې. دا خو د پښتنو دود دی. یا ادې د شادۍ ډزونه دا رنګه نه وي، دا خو څه بل رنګه ډزونه دي، بیخي پیوست، چټک او پرلپسې. ګوره مورې، ته غوښ پر ونیسه، څه ناولته غوندې درانه ډزونه هم پکښې اورېدل کېږي. زویه، ستا خو هم په هر څه کار وي، ډزونه خو نو ډزونه وي. دا ولد او ناولده بیا څه وي؟ ادې د ناولده څخه زما مراد داسې ډزونه دي
چې هغه د ټوپک یا توپنچې نه ښکاري، بیخي د بل شي دي. ګوره ته سم غوږ پر ونیسه، ډزونه بیخي د ښار په منځ کې دي. که د واده یا بلې خوشحالۍ ډزونه وایه نو په کار و چې پر مخ تللي وایه. دا خو سم د ښار په منځ کې د ډېره وخته څخه روان دي او کیږي. او ادې ګوره د سړو نارې هم په ګډې دي، سمې په زوره نارې او د ډېرو خلکو. ملالۍ زویه ستا ماغزه ډېر دي، بس پرېږده دا خبرې ولاړه سه، هغه د مېلمنو کوټه جارو که، سره سمه یې که، پلار به دې د جمعې د لمانځه څخه راتلونکی وي، کېدی سي څوک ورسره وي. ملاله د مور د وینا سره سمه ولاړه سوه او د مېلمنو د کوټې په پاکولو اخته سوه. د خونې د پاکولو پر وخت هم د خلکو نارو ژوژ او د ډزونو غږ دا اوري، خو نارې پر دې نه بیلیږي. دومره دا په پوهیږي چې دا نارې د پښتنو دي، هغه څه وایي او څه غواړي، دا د هر څه کوششه باوجود پر دې نه بیلیږي. دا یوه خبره وزړه ته تیره ده چې دا ټکونه او ژوژ د خیر نه دی. دا په دغه فکرونو کې وه چې مور وبلله. ملالۍ او ملالۍ زویه ته راووځه، دا څه شنه لوخړه سوه، خدای دې خیر پیش کړي. داسې ښکاري چې ستا خبره سمه وه. دا ډزونه لکه چې د شادۍ نه وو. ملاله په منډه د سرای غولي ته راووته. د راوتلو سره سم دا په دې پوه سوه چې خوله یې ترخه او سترګې یې وسوځېدې چې د مور سره یې ذکر وکړ. هغې هم دغه خبره ورته وکړه چې زویه زما هم دا ستونی داسې تریخ غوندې سو او سترګې مې داسې سوي غوندې سوې. داسې ولیده. دوی دا خبره سره څېړي خو په پیلامه یې نه پوهېږي. د ښار په کوڅو کې د خلکو د پښو ترپا، نارې او د کولیو شلک اوس دوی دواړې بیخي سم اوري. په اسمان کې کله کله داسې شی هم وویني چې د دود لیکه په پسې وي. داسې شی دوی د مخه نه دی لیدلی او نه یې کله د چا څخه ذکر هم اورېدلی وي. د خلکو په نارو کې اوس دوی اسلام زنده‌باد، پښتونستان زنده‌باد، مرګ پر ظالمانو، دروغجن ضیا مرداباد، امریکي سامراج مرداباد سیمې صفا اوري چې ډېر خلک یې په ګډه او داسې ښکاري چې په ډېر جوش او خشم کې کوي. دوی دواړې په دا پوه سوې چې دا نارې سیاسیان کوي او دا ډزې سرکار پر کوي. په دې یې هم سر خلاصي چې دا نارې په پښتو کیږي. د مور او لور بې واکه تر خولې ووځي. خدایه خیر پیش کې، پښتانه مه بې پردې کوي. دوی لا د سرای په غولي کې سره ولاړ وې چې په ګرد ښار کې داسې چپه چپایي سوه. د موټرو د ژغا او په هغو کې د پولیسو یو د بله سره په وایرلسونو کې د خبرو پرته بل هیڅ رنګه غږ یا ژوژ نه و. بیخي داسې د نیمې شپې خاموشي شوه. ملاله او مور یې دواړې د غولي څخه خونې ته دننه سوې، داسې وارخطا او زهیرې. ملالۍ زویه زما خو دا زړه داسې راغورځېدی، خدای دې خیر پیش کړي چې څه لویه بده نه وي پیښه سوې. یو څه خو سوي دي چې پلار دې تر اوسه لا نه دی راغلی، خو بیخي مازدیګری دی. مور او لور په دغه خبرو سره اخته وې چې لونګ اکا کور ته راننوت. دوی دواړې په یوه وار او په تلوار په دې تکل ورولاړې سوې چې د ښار د دې ژوژ غږ او ټکونو حال ځینې وکړي. د لونګ اکا سترګې تکې سرې او بڼه یې داسې الوتې او پیکرجنه وه چې پکښې د خواشینۍ او خشم له ورایه ښکارېده. شاید ځکه یې نه ښځې او نه لور تپوس یا پوښتنه ځینې وکړه. لونګ اکا سیخ خپلې خونې ته ننوت. لږ عام پس ملالۍ چای پسې وروړې. مور یې هم سمدستي پسې ورغله. ملالۍ د چایو د پتنوس ایښولو سره سم په ډېره کراره تپوس ځینې وکړ. بابکه ته خو به نور کله د جمعې د لمانځه وروسته ژر کور ته راتلې. نن ډېر وځنډېدې، خیر خو و؟ بیخي مازدیګری دی. خیر له کومه و زویه؟ تاسې دا ډزونه او نارې نه اورېدې؟ په ښار کې ډېره بده ورځ وه. نن پولیسو د سرکار په خوښه ډېر بډبند جبر وکړ. داسې جبر چې هیڅ چیرې نه دی سوی. زویه داسې جبر او ناروا دلته هغو سرو پیرنګانو هم نه دی کړی چا چې دا زموږ وطن په زور لاندې کړی و او سم یې ځان زموږ باداران جوړ کړي وو. پر بېوسله انسانانو باندې زموږ سرکار او پولیسو په سرکاري او ساده جامو کې نن هیڅ بې حسه داسې ناترسه ګولۍ وورولې چې توبه.
د ښار پر دیوالونو او د دوکانونو د چادرو پر دروازو ګولۍ داسې غږ کاوه لکه د سپرلي غټه ژلۍ. ورسره یې د اوښکو بهولو دومره ډېرې پټاکۍ خلاصې کړې چې ټول ښار په سترګو څه نه لیدل. د هر چا تر سترګو اوښکې بهېدې. ته نه ګورې چې دا زما سترګې په څه حال سرې دي؟ ملالۍ: پلاره، دا ډزې پولیسو پر چا باندې کولې او ولې یې کولې؟ پر سپینو پښتنو او هیڅ بې حسه. سم سپین پښتانو نه یې څه غلا کړې وه نه ډاکه. بابا چې دوی هیڅ نه وکړي نو بیا پولیسو ګولۍ ولې پر وچلولې؟ زویه هیڅ داسې بد یا بېکاره کار یې نه دی کړی چې پولیسو د دومره بد ورسره کړي وای او داسې لس او بربند جبر دی ورسره کړی وای. سلا بلا یې داسې بې پرسه ګولۍ واورولې چې ما خو پخپله نه چیرې لیدلې وې او نه مې اورېدلې وې. دوی هم زویه څه ناپېښه خلک وو. د پولیسو په کوتکو، اوښکو بهولو پټاکو او ګولۍ هېڅ باک نه کاوه. بیخي سم داسې پر ورتله چې دا ټول ښار ګوته په غاښ ورته نیولې وه. او ګرد پښتانه چې د ولس ټول وګړي پکې ګډ وو، هم سپین ږیري پکښې وو، هم ځوانان، هم د سکولانو او پوهنتون ځوانان پکښې وو، هم ملایان، هم ښاروال پکښې وو، هم کلیوال. رښتیا خبره دا ده چې د پښتانه شمله یې جګه کړله. ملالۍ: بابا ته سمه کیسه وکړه چې خبره سوه، د کومه ځایه پیل سوه او پر کوم ځای ختمه سوه. زویه په خبرو خو زما هم ښه پوره سر نه دی خلاص، خو ګمان کوم چې توخی په هر څه خبر دی. ولې چې برایي ماخوستن بیا دوه ملګري ورسره راغلي وو، څه کاغذونه هم ورسره وو. دا یې سره ویل چې کاغذونه وویشل سو په ګرد ښار کې. چې زه پر وردننه سوم دوی خوله پر وینه وه، خو ما سره ټینګ کړو او د ملګرو څخه مې تپوس وکړ چې بیا د څه کاغذونه دي. دوی راته وویل چې سبا په ښار کې د سرکار د زور جبر ناروا چې دی په ټول ملک کې او بیا په تیره په سیند کې د سیندیانو سره کوي، د هغه د غندلو او نه منلو په تکل د ښار ټول وطندوس سیاسیان یو ځای سره راغونډېږي او سم پر سړکانو راوځي، جلوس او جلسه کوي. زموږ ډلې هم دا خبره ورسره خوښه کړې ده. ما ورته وویلې چې چیرې سره راغونډېږو؟ دوی وویل چې دا نسو درښولی، پخپله به خبر سي. ما لا زویه دا هم ورته وویل چې په ټول ملک کې مارشلا ده او دا خوشي خره خلک دي، هسې نه چې ډزې در باندې وکړي او تاوان وکړي. تاسې نه اورئ چې هره ورځ سیندیان خواران څو د ورځې وژل کېږي. هر سهار چې زه بازار ته وروځم خلک دغه مجلس سره کوي چې نن دومره سیندیان مړه سو، نن دونې. دوی راته وویل چې زموږ ګوند خو هم د دغه جبر او ناروا غندلو دپاره د MRD سره په ګډه د جلسې او د جلوس کولو پریکړه کړې ده. ویلې چې که چیرې سیاسیان پر سیندیانو باندې د روان جبر په هکله پټه خوله سي نو یو خو به دا جبر پوخ سي او بل به د ملک د اوسېدونکو منځ کې ډېره بده بې باوري جوړه سي چې دواړې خبرې په لوی سر کې د ځپلو ولسونو لکه پښتون، بلوڅ او سیندي لپاره تاوان دی. زموږ ګوند خو دا خبره ډېره په ټینګار کوي چې سیندیان په هیڅ حال باید د زورور و ظلم ته یوازې نه پرېښودل سي او وایي چې ځپلی او غلام ولسونه پکار ده چې لاس سره یو کړي او د ظلم هر سنګر باید په ګډه مات او ټوټې ټوټې کړي. راته ویلې چې بابا ته ډېرې اندېښنې مه در اچوه، موږ څه توپک خو نه ور اخلو او نه د چا سره د جنګ جګړې اراده لرو. موږ خو په تش لاس سره غونډېږو، جلسه کوو او که کېدی سوه جلوس راباسو او د دې زور او جبر خلاف نارې کوو. ما هم بیا ډېره نه ورسره وڅېړله. یو خو په دې چې پارون د میوې په مارکیټ کې خلکو دا خبره سره کوله چې د لاهور خلکو پارون د سیندیانو شهیدانو سره د خواخوږۍ دپاره جلوس رایستلی و، نارې یې کړې وې، چا څه کار نه و په درلودلی. دویم زویه په دې چې که مې ورسره څېړلې هم ولی، خو ته خبره یې چې د نن ورځې ځوانان زموږ خبرې چیرې مني، په تېره بیا د سیاست په باره کې. ته نه وینې چې هره ورځ ما او د توخې څه حال وي سره، د اوتک او زوی څه درب وي سره. مولاداد اکا هم دغه ژړا کوله چې زوی سیاسي سوی دی، بس بله خبره وایي نه کوي. ولس او د ولس واک اختیار، د انسان پر انسان جبر ناروا، غلامه او ځپلې پښتونخوا، دارنګه نورې خبرې. ګوازویه هر ځای اور بل او کټو پر باندې وي،
دا خو مې لا هیر سو. برایه دا هم راته وویل چې که چیرې په تش لاس هم دوی پر موږ ډزې کوي، وهي او وژني مې، نو ودې کې او مړه مو دې کې. موږ خو به راوځو سره د خپلو مشرانو. پښتونخوا پخوا لاولي وو چې ګټه د بلا په ها خوا ده. موږ او زموږ ګوند چې د وطن د هغه د اولس او واک اختیار خبرې کوو، نو بیا خو به هرومرو هغو ستونزو او خواریو ته غاړه ږدو چې په دې لارې کې به راځي. زوی د دغه مجلسه پس ماخوستن زه کور ته ځینې راغلم او دوی مې د مېلمنو په کوټه کې سره پرېښودل. بیا هغه دی چې توخ حصار وختي وتلی دی لا تر اوسه نه دی راغلی. په ماجد کې مې لا یو وار تر سترګو سو، جګ جګ غورځېدی، نارې یې وهلې.